وسایلو سنبال کړي. مخکې ما په تیره خپرونه کې هم په دې خبرې کړې وې چې لازم اسانتیاوي برابر کی، لازم سهولتونه برابر کی، تر څو پورې زندانیان د دغه اسانتیاو له عمله وکولای شي چې د زندان خپل ټاکلې موده په ښه توګه ترسره کړي. په دې ماده کې د مناسبو روغتیایي وسایلو سنبال دې ته اشاره شوې ده چې زندانونه باید په لازمو روغتیایي وسایلو سنبال وي. ګورئ او چاپیریال باید سم او په پاک صورت سره وساتل شي. په کوم ځای کې چې زندانیان اوسېږي هلته دوی اوسېدنه لري، هلته دوی شپه او ورځ تېروي، نو د دوی لپاره بیا په روغتیایي برخه کې د عامې روغتیا وزارت دنده لري. چون د عامې روغتیا د وزارت مرستیال د زندانونو او توقیف ځایونو د عالی شورا غړیتوب په غاړه لري او دلته موخه او هدف دا ده چې تر څو پورې د عامې روغتیا د وزارت مرستیال د زندانونو او توقیف ځایونو د عالی شورا په غونډه کې شتون ولري، کومې ستونزې چې زندانیان لري هغه ورسره مطرح شي او دوی د زندان دننه لازم روغتیایي سهولتونه او اسانتیاوي رامنځته کړي. په همدې توګه درنو لیدونکو د چاپریال د پاک ساتنې خبره شوې ده. دلته هم دوی مسؤلیت لري چې تر څو پورې هغه کسان چې دوی د زندان دننه په دندو ګمارلي دي هغوی دې ته متوجه شي چې د زندان دننه یعنی په خونو کې او د زندان نه بهر زندان باید پاک وساتي تر څو پورې زندانیان او په تعقیب ځای کې ساتونکي کسان اغیزمن نشي، ناروغ نشي او هغوی ته زیان ونه رسیږي. درنو لیدونکو یوه یادونه بیا دلته وکړم چې نن د ولسي جرګې په عمومي مجلس کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت وزیر ښاغلی زیرالرحمت مقبل صاحب، په همدې توګه د عامې روغتیا وزیره او همدارنګه د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال بلل شوي وو تر څو پورې دوی د وکیلانو پوښتنو ته ځانګړي جوابونه ولري چې ولې په هیواد کې د معتادینو یا په مخدره توکو دروغو کسانو کچه زیاته شوې او دغه وزارتونه ولې نشي کولای چې د دې مخه ونیسي. د ځینو وکیلانو پوښتنه دا وله چې ځینې خلک په ټولنه کې په عادي جرایمو لاس پورې کوي او یا په ټولنه کې داسې وي چې د خپلې کورنۍ د غړو سره یا د نورو خپلو کلیوالو سره ناسم سلوک کوي، ناسم چلن کوي. نو د کورنۍ غړي کله کله مجبوریږي چې د دغه آزاد ژوند نه دغه خپل اولاد ته یا د کورنۍ غړي ته زندان ښه ده او تر څو پورې په زندان کې اصلاح شي. وایي یا عادي جرایم تر سره کړي یو دی د یو څه مودې لپاره زندان ته ځي. په زندان کې ډیری وخت وکیلانو وویل، د ولسي جرګې غړو وویل چې دغه خلک چې په عادي جرایمو لاس پورې کړی ده دوی په زندان کې دننه په مخدره توکو روږدي کیږي. نو دلته ډیری اشاره د سرخی پل زندان ته وه. په فراه ولایت کې هم زندانیان دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په نور ولایتونو کې هم دغه ډول ستونزې موجودې دي او ډیری نیوکه په دې کېدله چې په دې برخه کې هر هغه څوک چې دنده لري هلته مسؤلیت لري. د کورنۍ چارو وزارت دنده وسپارلې دوی دغه مخدره توکي یا دغه څه شی چې د مخدره توکو تر نامه لاندې راځي دغه وروړي او په ډیر یو کم قیمت باندې په دغه زندانیانو خرڅوي. دوی دا هم ویلي چې ډیری وخت هغه مخدره توکي چې په بازارونو کې پیدا کیږي په زندانونو کې په زندانیانو په ارزانه خرڅيږي.
نو په دې وخت کې درنو لیدونکو څنګه چې موږ دلته د روغتیا خبره کړې د عامه روغتیا وزارت بیا دا دند لري دا مسؤلیت لري چې د زندانونو دننه که چیرته دغه یو حالت موجود وي او زندانیان په مخدره توکو معتاد وي دغه زندانیان باید وپیژني دا باید معلوم کی په نښه کې او دوی باید د زندان دننه ته درملنه لاندې ونیسي او که چیرته هلته درملنه مشکله وي ستونزه موجوده وي لازم د درملنې وسایل موجود نه وي نو کولی شي چې د قانون د حکم له مخې دوی د زندان نه بهر یو مناسب روغتون ته ولېږدوي کله چې د هغوی درملنه هلته وشي هغوی جوړ شي هغوی د مخدره توکو د استعمال نه مخ وګرځوي بیرته یې زندان ته یوسي تر څو پورې په زندان کې خپله ټاکلې موده تیره کړي درنو لیدونکو په همدې توګه د کورنۍ چارو د وزارت دننه چې کوم د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې معینیت شتون لري او د هغه معینیت له جوړېدو نه موخه او هدف دا ده چې تر څو پورې دوی د مخدره توکو د استعمال کرکیلي او په همدې توګه هغه خلک چې معتاد شوي دي دوی باید وپیژني او دوی ونیسي تر څو پورې د عامه روغتیا وزارت ته وسپاري او هغوی تر درملنې لاندې ونیسي نو ښه مناسبه خبره دا ده چې د کورنۍ چارو وزارت هر هغه کسان باید معلوم کړي چې د دوی په تشکیل کې وي او دوی د زندانونو دننه او یا په توقیف ځایونو کې دننه دندې لري او د ولسی جرګې د غړو په وینا چې دوی ورته دغه مخدره توکي لیږدوي د خلک باید معلوم کی او هغوی ته باید د قانون د حکم له مخې لازمه جزا ورکړي تر څو پورې د زندان دننه د زندانیانو روغتیا خوندي شي هغوی ښه صحت ولري هغوی د ستونزو سره مخامخ نشي ګرانو لیدونکو نو که چیرته هر وزارت په خپله برخه کې متوجه شي خپل مسؤلیتونه وپیژني نو زه باوري یم چې د زندانونو دننه به ستونزې حل شي او د زندانونو دننه به زندانیان له ستونزو سره لاس او ګریوان نه وي درنو لیدونکو د 40مې مادې په 2مه برخه کې وایي چې د زندانونو او توقیف ځایونو مسؤلین هر زندانی او تر توقیف لاندې کس ته چپرکټ او د خوب بستره برابروي ګوري ګرانو لیدونکو څنګه چې دا د قانون غوښتنه ده دا د زندانی حق دی چې زندانی ته باید یو چپرکټ او یو بستره ورکړي د افغانستان اوسنۍ زندانونو او توقیف ځایونو ته په کتنې سره تر کومه بریده چې زه تللی او ما لیدلي دي په یوه خونه کې چې هغه خونه د 4 یا 5 زندانیانو لپاره جوړه ده هغې کې 12 زندانیان پراته دي حتی دومره ځای نه چې یو دوی اړخ واوړي یا دوی پکې اوسیږي یا کینی بیخي یعنی د 4-5 کسانو په ځای باندې 10 او 12 کسان په یوه خونه کې اوسیږي دلته دې مادې ته په کتنې سره درنو لیدونکو دغه ډول کړنه کله زندانیانو سره کیږي که په توقیف خونو کې کوم کسان ساتل کیږي له هغوی سره کیږي دا د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون د 40مې مادې د 2مې برخې خلاف کړنه ده او د زندانونو مسؤلین باید ډیر دې برخه کې متوجه شي دې ته باید پاملرنه وکړي تر څو پورې زندانیان د زندان دننه ستونزې ونه لري مایوسه نشي او د قانون خلاف تر ټولو نه مهمه د قانون خلاف چلند ورسره ونشي څنګه چې قانون وایي چې هر زندانی ته باید یو چپرکټ ورکول شي او یو بستره باید ځانګړې د ځان لپاره ولري خو موږ ډیری وخت په زندانونو کې دننه ګورو چې نه د زندانی لپاره چپرکټ شتون لري او نه د زندانی لپاره ځانګړې بستره شتون لري ډیری وخت د زندانی د کورنۍ غړي یا د هغه نږدې ملګري په دې مجبوریږي چې
خپل زندانی ته بستره یوسي، خپل زندانی ته د چپرکټ اجازه خو نه ورکوي، خو د یوې بسترې اجازه ورته ورکوي، او دا په حکومت باندې، دا په زندان باندې د زندانی حق ده چې باید ورته دغه ډول اسانتیاوي او دغه ډول سهولتونه برابر شي. ګرانو لیدونکو، څنګه چې ما په مخکې مادو کې دې ته اشاره وکړله، که چیرته یو زندانی ته دغه ډول لازم سهولتونه برابر نه وي، روغتیایي ستونزې ولري، روغتیایي وسایل ورته برابر نه وي، هلته کلینیک موجود وي خو درمل پکې نه وي، هلته زندانیانو ته په لوی لاس مخدره توکي راوړل کېږي او هغوی ته ورکول کېږي، یا هغوی ته چپرکټ نه ورکول کېږي، بستره نه ورکول کېږي، بیا هم زندانیان کولی شي، د زندانیانو د کورنۍ غړي کولی شي چې دغه ستونزه هم د زندانونو او توقیف ځایونو د عالی شورا له غړو سره شریکه کړي. طبیعي خبره ده چې د زندانونو او توقیف ځایونو په عالی شورا کې ډیر حتی د مدني ټولنې نه هم یو غړی شتون لري، د بشري حقوقو د کمیسیونونو نه یو کس سره شتون لري، همدارنګه ځینې وزارتونه ما ورته مخکې اشاره کړې ده، نه غواړم چې په دې برخه ډېرې خبرې وکړم. حتما به د یو کس سره بلد یاستئ، اړیکې ورسره وکړئ، خپله رسمي عرضپاڼه ورته وړاندې کړئ، او یا په لنډ ډول باندې لوی څرنوالۍ کې د صلب او ازادۍ په نامه چې کوم ریاست ده او هغوی په زندانونو د څارنې حق لري، هغوی ته خپله عرضپاڼه وړاندې کوي تر څو پورې هغوی ستاسې ستونزې ته په کتنې سره دغه ستونزه حل کړي او د زندان له مسؤلینو سره په دې برخه کې خبرې وکړي. ګرانو لیدونکو، همدارنګه راځو د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون 4مې مادې 23مې مادې 3مې برخې ته، دا چې په 3مه برخه کې سوی او کومو مهمو موضوعاتو ته اشاره لري. 3مه برخه کې وایي چې د کورنۍ چارو وزارت باید د عامه روغتیا د وزارت په مرسته د اوسېدنې د ځای، د مساحت، د خونې د رڼا د اندازې، د زندانونو او توقیف ځایونو د تودولو د چارو په هکله لازم تدبیرونه ونیسي. ګرانو لیدونکو، دې مادې ته په کتنې سره له ورایه ښکاري چې دلته دغه مسؤلیت د کورنۍ چارو او د عامې روغتیا د وزارت په غاړه ده، تر څو پورې هغوی د زندانیانو سره دا مرسته وکړي چې د هغوی د اوسېدنې د ځای مساحت او اندازه معلومه کړي. یعنی مخکې چې ما ویل چې ځایونه ډېر تنګ دي، واړه دي، او په همدې توګه دغه د زندانیانو خونې ته چې کومه رڼا پرېوځي دا باید معلومه کړي. داسې نشي چې د زندان خونې په داسې ډول برابرې وي چې زندانیان هیڅ رڼا ونه ویني او هغوی په توره تیاره کې راایسار وي. د یو څرګند حقیقت ده چې دا بیا په زندانیانو ناوړه اغیزې کوي. درنو لیدونکو، څرنګه چې نور د خپرونې وخت خلاص ده، زموږ تخنیکی ملګري اشاره کوي چې اوس د 2 بجو د خبرونو وخت را رسېدلی ده. تاسې نه مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ او د قانوني لارې چارې خپرونې ته مو غوږ نیولی و. تاسې ته بلنه درکوم چې اوس